اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعتراضات دي ولو أننا كثير يقينا من نازل کړه ورا لګلې مو الهیم دی لرا الملائکه فرشتگان لکه دوی بول چې لولا نزل علینا الملائکه. یو جواب التشیو چې فرشتي خو عند التعذيب او فرشتي چې موږ را لېګو نه دا خو خاص ټیم کې را لېګو د مرګ پټیم کې لقد الامر بل جواب دی. کچری اننا نزلنا الیهم الملائکه نازل کړه موږ دوی لپاره فرشتگان. التدی داویلو چې وتاتی بالله ملائکه قبولا نو دا راغی جواب دی. کچر یقینا لګلې موږ نازل کړه موږ دوی ته فرشتگان لکه دوی چې وای لولا نزل علی الملائکه وکلمهم خبر کړه دوی کلم او غوله باری تعالی دې سره موتا مړو لرا باری تعالی دې سره غوله وحشرنا او دانګي کجما کړه مونږه په دوی باندې کل شین هر شین قبولن د قبیله نه کا قبیله دا په وحدانیت باندې یا قبولن معنا پډا غړېږي مخامخ د اقبال نه کا او کجما کړه مونږ په دې باندې هر شی قبولا معاینتن نو دیلو منو چې ایمان راوړل الا ان شاء الله مگر دا کې اراده د الہ شی یومینو نه لګ بوي ولکن اکثرهم یجالون اکثر د دین یجالون جهل کین وکذالک لک څنګه چې تا مونږ تسلی را دشمنان په مکه معظمه کې پیدا کړی دي دا رنګي ګرځولې موږ د هر پیغمبر علی السلام نه پرادو ان دشمنان هغه څوک شیاطین الانس والجن بدل دي شیطانان د انسانانو د پیریانو من الجنه والناس نو دوړو کېشته دي یوحي چې وسوسه چي بعضی د دې چې پیریان دي لا بعض نور ته انسانان دي القاکین بعضو ته املاکی بعضو ته زخرف القولین د مزین خبرو غرور اند پاره دوکین زخرف القول تزین د قول خسته خبري مزین خبري زخرف هغه ته وی چې د بارنه سروز رنگ ور کړی ولندې مرداري فلتعرفنهم في لحن القول السنة محلا من السكر قلوب الذئاب جبل شکر نخوگی یقولون خیر قول البریہ ټول نخی خبری بدی کئی خوارجو پنخو کی رازی نوائی کئی بعضو لرام پیریان انسانانو تا بعض توسوسی چی زخرف القول د مزین خبروم تزین د قول غرورا لپاره دغه کې ولو شاء ربک کچې اراده شوی د ربستان ایمان د دین ما فعلوه نبو کړه دین غرور او تزین لره دا مزین خبرې به نه پیش کړي پس پرېګ دا دی لره او هغه څه یفترونه چې دی جوړاین ولتصغى الى افئده الذين لا يؤمنون او بل دې لپاره دی الہ پر خدل داسي تصغى میلانو کی او کیګ دی د زخرف القول ته الیه دی تزین د قول تام میلانو کی وکیګ دی
میلانو کې زړونه دا کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه لري په آخرت باندې وليرضوه دې لپاره چې دې خوښ کی دې تزین نه کول لره وليختلفوا دې لپاره دې چې دې کسب کې هغه مختلفونه چې دې د کسب کوون کې راغلي چې ګناه ده طریقه تعلیم او ورته فغیر الله غیر د اعلان ابتغي ولټم حکما فیصله کن حال دار اله ذات چې نازل کړي تاسو ته کتاب قرآنی کریم مفصلا متفرق آیتان او آیتین دی یا مفصلا بین الحلال والحرام دی تفصیل شو دی یو د اجمال بل نه تفصیلی یی تفصیل په حدیثو کې دی والذین کسان چې ور کړي موږ ویل کتاب یو نسوارا یعلمون علم لري یقینا دا قرآنی کریم نازل کړی شوی جانب ربستانه په حقا پس مکه غته په تاکید من ممترین د شکون کنا محبوب تا امت ته اوري وتمت تمام شوی کلمې درستا پس رد اولیاء باندې صدقا پسرت سره په قول کې وعدلا او په عدل سره یا صدقا فی وعده ووعیده وعدلا فی الامر والنهی لا مبدل نشته مبدل او مغیر لکلماتی کلمات الہ لرام تقدیر کم تغیر ناراضی قرآن کریم کم ناراضی او سمیع العلیم وان تطع اکثر من فی الارض کچره ته تابعداري کې د ډیرو هغه چې دی پزماګه کې نو خطاب باسدی تعالی دلاله د الہ نه ډیرو تابعداري مکوه کچره ته تابعداریو کې اکثر من فی الارض زیات دا چا چې دی پزماګه کې نو خطاب کې دی تعالی دلاله د الہ نه یتبعون دای تابعداري نه کوي لزون نه مگر تش د ګمان اسیامیان راغوندي وینهم نه دی لا یخرسون مگر دا چې کو دی بوره دروغ وایي دروغ جن دي ان ربک یقینا نفسه علم د خپوی دی هغه چا باندې یدلون چې گمراه کیږي ان سبیل دلاله دی له نه یدلو خاخ گمراه کیږي لازمي دی دل یدلونا او دا الہ چې کوم نه عالم دی بالمعتدین په هدایت مندون کو باندې الہ ته ټول معلوم دی هدایت مندون کې هر وخت کم وي گمراه ډلې چې کوم دی هغه ډېری وي په کثرت سره وي پرچار وي جلسه جلوس وي خدای ډېرو تابعداري کوي وکړي د لوکان فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین صدق الله مولانا العظیم اتم سفارہ سورۃ انعام آیت نمبر 133 دویمه حصہ د دې سورۃ دا ترجمه موضوع حصہ اوله د دریو دعو بیان وضاحت صداقت قرآن باس بعد الموت اثبات الوحدانیت عقلی دلائل و شبهات او داغی زالی تسلی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پکې و د دې موضوع نه تر اخره پورې د حصہ ثانیه دا رد پر رسومات او عادات د جاهلیت باندې نو پدې کې اولن رد په تحریمات د غیر الله باندې کم شیونه چې غیر الله په ځان حرام کړی دي ځان نه پاغي ردود دي او امر دې پاغه شی او باندې چې د الٰه العالمین په نوم باندې ذبح شي اصلا وی د محللات او طیبات نو محللات او حرام ویل داغینه منع راځي محرمات او حلال ویل داغینه منع راځي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا داغه بیان راځي اخر د دې حصے کې وضاحت د دینو د صراط مستقیم دی چې دین عبارت دی د عقیدی او عملی تګلارې دواړو نه نو دین اسلام دی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل عقیده او خپل عمل متخای
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أنا أول المسلمين. سے احسانات په آخرت کې بیانېږي او بیا ترغیب او ترهیب ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم. نو خلاصہ د دې حصے رد پر رسوماتو د جاهلیت، رد پر تحریماتو د غیر الله، چند باقی مانده دلائل عقلیه او د محللاتو بیان او د محرماتو بیان، طریقه د تبلیغ او ترغیب او ترهیب او زواجر، دا د دې حصے خلاصه ده. د مخکې حصے سره لوی فرق دا دی چې هغلته اصلاح د عقیدې وه، دلته اصلاح د عمل، او دارنګې هغلته دوی چې د ځان نه کوم بوتان ټاکلي وو د هغې باندې ردونه وو، دلته یې چې د ځان نه حرام اشیا جوړ کړي په هغې ردونه دي. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس خورئ هغه چې یاد کړی شوی نوم د الٰه په هغه باندې، دا ذبایحونه چې اصلا حلال او طیب وي. ان کنتم کچری تاسی پایتونو د الٰه باندې مؤمنین یقین لرونکي، کئی نو خورئ، یا ان پمانا د اذ کنتم بیاات مؤمنین، زکا چې تاسو پایتونو د الٰه باندې یقین لرونکي. نو ذکر اسم الله مامور به دی خوراک نو خورئ. وما لكم يعمل باعث عليكم صد باعث پتا سو باندې پدې خبره باندې الله تاکلوا دا چې تاسو نو خورئ دا هغه څه چې یاد کړی شی نوم د الٰه په هغې باندې د ذبایحونه. وقد فصل لكم، او په تحقیق تفصیلی بیان کړي دی الٰه ستاسو لپاره هغه اشیاء چې حرام کړي بری تعالی په تاسو باندې، محرمات د محللاتو نه جدا شوي دي. بیا چې کوم محللات او طیبات دي نوم د الٰه مگر هغه چې محتاج کړی شوی تاسو الیه هغې لره، یا په اکراه سره یا په مخمسې سخت لوږه هلاکت نږدې کېده، یا اکراه و زبردستی در باندې چا وکړه. وَإِنَّ كَثِيرًا یقینا ډېر د خلکو لیضلون، خامخا ګمراه کوي خلکو لره بیا هوایهم په ارزوګانو خواهشاتو باطل او خپلو باندې، بغیر علم بغیر د علم څه قطعي دلیل نس نه وي، ځوان وي ځوان واهیاتو باندې خلک ګمراه کوي. ان ربک یقینا رب ستا هو اعلم دا ښه پوی دی بالمعتدین، په تجاوز کوونکو باندې هغه چې تجاوز د حلالو نه حرامو ته کوي. نو دا ما ذکر اسم الله هغې ته حرام ویل چې نس قطعي په حرمت باندې نه وي، دا د لوی ګمراهیو نه یو لوی ګمراهي ده. دوه شیونه دي چې هغې ته د خلکو هېڅ فکر نه دی. یو دا چې دین هر څوک یریږي چې زه مسلمان ته کافر ونه وایم، او دا لوی خطر هم دی چې مسلمان ته سړی کافر وایي. خو د دې په مقابل کې یو بل عظیم جرم دی چې زه کافر ته چېرته مسلمان ونه وایم، دې نه هېڅوک خطر بیا نه کوي. لکه څنګه چې مسلمان ته کافر ویل لوی جرم و خطر دی، نو کافر ته مسلمان ویل دا هم لوی جرم و خطر دی. ادخال الكافر في الاسلام او اخراج المسلم من الاسلام دا دواړه لوی جرمونه دي. نو مؤمن ته به کافر نه وایي، خو کافر ته به مؤمن نه وایي.
هغه اړه خطر څوک نه کوي چې یو سړی دی دغه عقیده مرداره شوې ده د دین نه وتلی دی هغه ته زه ولې مسلم وایم ولې ورته صحیح عقیدې والا ووایم نو هغې جانب نه هم ځان به ساتئ دویمه دا ده چې یو شی حرام دی هغې نه به ځان ساتي دې نه ډېر خلک تکړه شته ځان ته ساتي او حرامو ته حلال نه وایي لیکن دا بل جانب چې یو شی حلال دی او ته حرام وایي دا هم لوی جرم دی دې ته بیا د چا فکر نه دی میلاد النبی کی چې کوم شیونه حلال شي دا د مما ذکر اسم الله علی نه دی زاغه څه چې چا منلی دی سال ثواب پنه دوی بدا بانو کی چې دا داخل دی په موهل به لغیر الله کې اوله ترجمه هم د ځان نه داغه په موهل به لغیر الله کې نه داخل د جمهور رائے په موهل به لغیر الله کې دا چې مذبح علی غیر اسم الله دا د ابن عباس سے ترجمه ده دا د مجاهد سے ترجمه ده دا د اکرامه سے ترجمه ده دا د ضحاک سے ترجمه ده چې مذبح علی غیر اسم الله او دا چې موهل به لغیر الله نه نظر مراد دی ورت په نظر دی دا رائے د ابن عتیه ده د جمهور رائے نه ده هغه وایي چې مذبح علی النصب او د موهل به لغیر الله دا یو شی دی نو چار کله یو شی هم شي نو مذبح علی النصب خو مذبح علی تعظیم النصب دی نو بیم چې یو سړی لاله کړی دی یو چا پسې ساري ثواب پنه دوان دی د تعظیم پنه ته نه د کړی دی ساري ثواب پنه دی کړی دا بیم پاره کې داخله نشو یا یو سړی کړی د دې پنه باندې زې لنګر پس د مرګ جاری ساتم اگر کدا کاری بد کار کړی دی دا د جاهلیت د خلکو مشابهت دی خدا به مکروه ده د ذبح د قبر سره او مردار نه ده دغه درجی دي فرقونه دي زاغي کې خو بیا یو څه خو دي خو کې چې موهل به لغیر الله کې داخل اوس میلاد النبی کې چې سړی او شی حلال کی یا یو سړی مړ شوی داغه پس یو شی حلال کی او د دې ته مردار وای نو دا صریح د دې نصوص خلاف دی کلوا مما ذکر اسم الله علی خوري چې د الہ نوم پیاد شوی مالکم سبع استپتا سي چې نه خوري هغه نه چې ارګل شي نوم د الہ پاغه باندې کته وای چې زه یریګم چې حرامو کې نه قد فصل لكم ما حرم علیکم کم چې الہ پتا حرام کړی دي هغه تفصیلی سورته مائده کې تا ته بیان کړی دي دلته هم دا غي تفصیل رستور روان دي قل تعالوا اتلو ما حرم علیکم ربکم راشي چولو لم تاسو ته هغه شیونه چې تاسو باندې رب حرام کړی دي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتا او دم خنزير او لا دم مسفوح او لحم الخنزير دا شیا پتا سو حرام نه دا لوی جرمونو کې دا اختری باندې ورته لټي نه خرم دا مردار دا ولی ودا د نبی اسلام په نوم لاله شوید الکه داغه په نوم نه دا ثواب هغه پسې دا علی پټیم باندې د الہ نوم پیاد کړی شوی او که مطلق یو چا پسې د ثواب په نیت باندې لاله مردار وی نو روایت دا ابو داود شریف ده لا عقر فی الاسلام ابو داود ذکر کړی دی او ابو داود په باب لګی بابو کراهیت الذبح عند القبر د قبر سره ذبح مکروه ده دسه نه وای چې د لاله مردار دا عمل مکروه ده ځکه دا عمل د جاهلانو چې هغه په پس د مرګ د خلکو لنګری جاری ساتلی اکراهیت د ذبح او دا مذبوحی ته نه مکروه نه مردار او یا په اسم الله پیاد شوی او دا لا عقر فی الاسلام غره خسته فقها په معنی د حدیث خو پوریږي محدثین هغه په باب لګولې ترجمه کې خزه حدیث نه کړي نو دغه ابو داود چې لا عقر فی الاسلام را خسته دی نو دغه ابو داود خدا روایت هم را خسته دی چې باب الاضحیه عن المیت د مړي نه قربانی او بیا د حضرت علی سے روایت راخلی چې دوه قربانی به کولی چاته تاسو کو د اویل بذالک اوصانی رسول الله ما ته نبی اسلام دا سي امر کړو چې ما پسې قربانی کوا نو علاله د نبی اسلام پسې قربانی کول پسې دا مامور به د حدیث سے هغه ته پیغمبر شوی دی او که څوک نه داغه ته امر دی ما ته نشته دی نو بیا هم دا دلیل د جواز تا ته امر نشته نو پتا واجب نه ده که امر درته شوی خو به خو باندې واجب او که حرام وینو په حرام باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چاته امر نه کوي
او دا هم بعیده خبر ده چې حضرت علی صاحب ته حرام وي تا حلال وي تا ته حرام وي چې هغه ته حلال ده نو هر چا ته حلال. او دا سم څوک نشي ویل چې نه لاله به غرزوله مردار لاله ولم دې را پاره چې خلکو بخوړه. نو ډیر د خلکو نه دلونه گمراه کوي خلک په اهواءات خپل باندې اضله الله على علم واتبع هوا سره د علم چې له گمراه کړي او د هوا متبع وي بغیر علم بغیر د علم نه نس قطعی ته وغواړي چې میلاد النبی کې او شی حلال ده مردار ده او خو په نس نشته. خیراتونو کې مردگانو په حلال شوی دي مردار ورته وای ځان نه د دروغو فتوی ورکی چې درې ورځې پورې د مړی په کور کې لوګي حرام د دروغو چې یو کتاب هم لا پیوانی کارخانه د لړلې پاتې لاده چې په حدیث کې دا خبره موجوده ده. نو د خېټې نه خبرې جاری کړې دي عوام په گمراه کوي چې درې ورځې پورې د مړی په کور کې لوګي حرام. دا څومره بعیده خبره ده چې لوګي حرام وینو دا خلک د خپل ځان لپاره به ترکاری نه بخي. یو سړی د چې چم گاون وته نه وروړي او ځان لپاره روټي نه بخي چې لوګي حرام شو خود ته حرام شي کنه بیا څه کې ورس بیا وینا نه لوګي د خیرات حرام ځان نه قیودات اداوی د ځان نه د نوټ کې بګیر ځان نه لګي. ډیرو طالبانو مانه دا تاسو کوي دا څه خبرې دوی کې دا چې ته حدیث کې شته حدیث پرېده چې دا خبره چې د مړی په کور کې درې ورځې پورې لوګي حرام دی په دې باندې لا یو مولام کارخانه لرل یو حاشیه کې نشته د دوی ایجاد د خېټه دی د خېټه فتوا ده حلال او حرام وایي د دې وظیفه ده. مؤمن ته مشرک وایل او حلال او حرام وایل د دې هغه قرآنی وظیفه ده بس په دې باندې ټول ژوندۍ روانه ده. ان ربک هو اعلم بالمعتدین یقینا رب ستاسو کوم دی عالم او پوهه دی په تجاوز کوونکو باندې د حلال او حرام او تام. نو تجاوز کوونکو دوه قسم شو حلال حرام ګڼل حرام حلال ګڼل دغه معتدین له پیژني. ودرو پرې ظاهر اسم او باطن ظاهر د ګناه او باطن او باطن د ګناه. ظاهر د ګناه اعظم کفر او شرک دی نو ظاهری کافران شو باطن د ګناه نفاق شو اعلی درجه ده شو. اکثر مفسرین لکه ابن عباس سے وایي ظاهر الاسم زنا الظاهر باطن الاسم فی السر هی المخاله. ظاهر د ګناه زنا ده باطن د ګناه پټه یارانه ده سترګکونه وهل اشاره کول پټه یارانی ولا متخذی اخدان چورته وای نه نیون کې د پټو یارانو نو دا باطن نه ګناه. یقینا کسان یکسبون چاوی کای الاسم ګناه لرم یعنی په جهر باندې اعلانن زناګانی کوي سيجزو ناظر دې چې جزاء به ورکړي شری لره په دنیا کې په درو باندې او په آخرت کې په عقوباتو بما كانوا يقترفون په سبب دا اقتراب د دې چې کسب د دې یقترفون معنا یکسبون من الزنا. ولا تاكلوا مخرطاس مما دغسن لم يذكر اسم الله عليه شنیت کړه شینوم د الہ باغبان قصدن عند الذبح حمدن قید ولګي قصدن نیت کړه شوی عند الذبح نو چې قصدن نیت بل چانم پیادین موهل به لغیر الله یا قصدن عمدن پرخیدا وانه لفسقم او یقینا دا خامخا فسق دینی عقل دا فسق دین لفسق اکلو عقل فسق دی گناہ دا ځکه حرام خورل دي. نو پکمو چې نوم یاد شه او خوري ولی نه خوري بلکې وي خوري پکمو چې نوم نه یاد کړی شوی مخوري. البته دلالی په ټیم باندې په وضع عطف سربم د غیر نوم نه عطف کې په عطف باندې دلالی په ټیم باندې وا بسم الله و فلان دا سبم نه وای چې له نوم سره د بل چانوم شریک کی بس بسم الله الله اکبر باندې بکی او چې کله الله لکړې شو او دا غینه بعد یا دا غینه قبل په نیت کې او دا غینه بعد په زبان باندې دا چا پسې بخي دا شرک او ناروا نه دي. کدا به مردار دین او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ټول قربانی امت پسې بخلی
اللهم تقبل من محمد ومن امت محمد. هر قربانی کې وردا دعا کوله. وان الشیاطین یقینا شیطانان لا یوحون لا یوسوسون خامخا وسوسه چي له اولیاءهم دوستانو خپل لرم. فتحلیل محرمات او حرمت د محللات دغه پالو جادلو چې جنگونو او جدالو کې تاسو سره په عقل د مېته او مرداري کې یا پدې کې چې ملائک بنات الله وغیرہ دغه پالو چې جنگونو تاسو په وکی نو شیطانان یوحون وسوسه چی دوستانو خپل او شیطانان سوق دي مخ کې پرون درس کې تیر شوی دی. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض بعضو ته وسوسه چی دسه شي زخرف القول غرورا مزین د قول رنگ ورته د شریعت ور کړو درمیان کې مرداری ده. نو انسی شیطانان خپل دوستانو کې شرانو ته وسوسه چي چاله کدا شی مردار ده سره پر دا خبر ورته کې لیجادلوکم چې دې تاسو سره اختلاف او جګړه په جوړه کی اسی امتو جنگي. نور هغه مولا بي دینه ته پته راځي شی اوس پاک دی کنه پاک نس پکې دی چې د الہ نوم په یاد ده او پاک دی. وینا تواتمهم او کچری تاسو کو تاسو اوهم دغه شیطانانو یا د دوستانو شیطانانو په شرک او پاکل مردارو کې یعنی په تحلیل محرماتو کې او په تحریم د محللاتو کې نو یقینا تاسو چې له مشرکون خامخا شرکون کې نو تاسو به راغی په شان شوي کنه زکه چې هر کله یو مولا درته وویل چې دا شی حرام دی دلیل بناو میلاد النبی کې خوراک حرام دی دا حرام دی دا حرام بی دلیل را فتوا درکړه او تک شرغه پسې لاړی نو الله يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله موږ بخپلو کې یو بل ارباب من دون الله نه نیسو. صحابي مبارک ویل چې موږ خراب نه دی نیولې به ولی چې هغه به شی حرام ول تاسو به حرام ول ویاو وی چې حلال ول به تاسو به حلال ول ویاو پیدا رب من دون الله نو ځکه شرک شو. اطاعت دی وکړه د الہ سره تحلیل او تحریم د الہ کار دی دا مولا کار نه دی چې مولا به د ځان نه حرام او حلال دی درې ورځې پورې لوګي حرام دی او میلاد النبی حرام دی او فلان به دې نسب نه دی د دې وظیفه نه ده. تحلیل او تحریم امام او مجتهدم نشي کولای. اصول تاسو نه دی ویلي چې قیاس مثبت نه دی مظهر دی. اصول مونږ نه دی ویلي چې قیاس افاده د ځوان کوي او حرمت دلیل قطعی غواړي. نو خبر واحد باندې فقها حرمت نه ثابتای تر سوچ متواتر نه اجماع متواتر نه کتاب الله نه. الحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه ما سكت عنه فهو مما عفا. قرآن او حدیث چې پاتې شو دا معفو دي. هغه عفو دي هغه ته حرام او حلال هغه ته حرام او نسبت به نه کیږي هغه په معفو کې داخل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داخل کړي. نو که تاسو اطاعت د دې وکړه په تحریم د محللاتو کې او په تحلیل د محرماتو کې یقینا تاسو به مشرکون کې څنګه دې تشرک وایل. یو خدای چې تحلیل د محرماتو او تحریم د محللاتو کفر دی. نو چې کفر شو دا شرک ورته وایل. شرک په دی وایل چې د دې کې یو مولا منلی دی یو سړی منلی دی چې یو منل دغه کار تحلیل او تحریم د الہ کارو د مولا کار نه نو چې د اومنل د الہ سره شریک په اطاعت کې په دغه معنا به او من کان میتن فاحینا وجعلنا له نورا یمشي به فی الناس. اوسغه سړی چې هغه ذکر اسم الله ته حلال وای لم یذکر اسم الله ته حرام وای نا مومن دی او دا بل کافر دی هغه مسلم دی او دا بل مشرک دی د غیر اطاعت کړي په تحلیل تحریم کې. فلهذا اوس دا دوړه برابرې دي شي نشي برابرې دي. او من کان میتن آیا پس هغه څوک چې و مړی فاحیینا او پسوندې کوم هغه لرا پرولو د ایمان باندې وجعلنا له نورا د مړي پشان وو کافر بیا موږ ژوندې هغه لرا په ایمان باندې
وجعلنا او ګرځو له مونږه اغلر نورن یو رڼا او معرفت يمشي چې مزل کې به په نور صرف الناس په خلقو کې په منځ خلقو کې آیا دې دا کس کمن پشان دا چا مطلو چې حال دا سره ګوي کې وقع چې واقع دې په ظلمات په تیرو د کفر او شرک پالکون د کې چې نه دی وتون کې من هغه کفر او ضلالت او شرکیاتونه په دنیا کې او د جهنم نه په آخرت کې نو دا یو شان دي کمل چې له ژوند نکړي بل ایمان یا بل علم جعلنا له ګرځول مونږ غته نه اتوینا له معرفتن به مو معرفت ورکړي دي يمشي به په الناس د خلقو کې پاغه مزل کوي یا خوري هغه په خلقو کې اشاعت د نور کوي دا په شان هغه چې مثلو چې حال داغه فی الظلمات دین وقع فی الظلمات ليس بخارج منها نزول په حق دا عمر فاروق سے وہ ابو جہل کی یا دا حضرت حمزہ سے وہ ابو جہل کی دی نو چکل دعا ورته وشو چې اللهم اید الاسلام باسلام احد العمرین عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب نو عمر سے ایمان راوړ او عمرو بن هشام ابو جهل پاتش د دې دوړو تمثيلي ورکا هغه څوک کانه میتن کل میت چو زړې مړو فاحييناه بالایمان والعلم او ورکه مونږ نور يمشي به په الناس خلقو کې خوري دا بداغه چا په شان حال به وي چې واقع په ظلمات دی اوسم ليس بخارج منها في الدنيا او پتیرو د جهنم کې به پروت وی ليس بخارج منها نا بلکې چې کم ژوند دی هغه ته نور دی هغه سوچنده به بهتر دی نزول په حق داغي کې دی خدای موضوع کې دی سره ولګي دا چې تحریم د محللات کوي د وجه د قول له مولا ګوټینا نو دا مشرک شه نو دا هغه مسلو فی الظلمات دی لسه بخارج منها دی نو دا د مؤمن په شان ته نشي کېده کم چې تحلیل او تحریم عند الله غني من عند الله غني دارنګه خسته کړی شوی په کافرانو هغه څه چې دي عملونه چې کوي نو دا ته خسته شوی دي دې کې دا څه زور لګي وکذالک جعلنا کما جعلنا فی مکه اکابر لک مکه معظمه کې چې مونږ کابر ګرځولې ابو جهل او غیر بيدینان دارنګه ګرځولې مونږ په اړه کړیا کې وانا بلده کې اکابر لویان مجرمین سرکشان دغه قرین ګرځولې مونږه اکابر د دې قضیه مجرمین سرکشان د دې قضیه عاصیان ډیر په لیم کورو چې مکرو فساد خور کې او کې بدعملیان فیا بدن قريه کې د امتحان وی پی او دې مکرو فریب نگی په کس بل باندې مگر په ځان خپل باندې حال د دې ما شورونه پویږي نه پاک او بد داغيوان سزا دوی تراجی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ کله چې راشي دی لرا آیتون یو آیت یعنی خانه معجزه نو وای دی من هرگز ایمان نه لرو تصدیق نه کول دي تر دې پورې نو اتا چې راکړې شي مونږ ته د کتاب نه په مثل دا چور کړی شي او رسول د الہ لرام مونږ ته راکړې شي الله اعلم حيث يجعل رسالته الى اعلم نه فاغا زبانی چې ګرځي رسالت خپللتا هغه سینه پیژني چې رسالت ګرځي په هغه ځای کې هر چا ته دانه ور کوي سيصيب الذين اجرموا زرد چوبر سیغه کسان تاجرمو چې جرمونه لوی کړي لکه شرک او بارسیږي دي مجرمانو تسشه صغار هوان او ذلت په دنیا کې ان الله او عذاب شدید په آخرت کې بما كانوا يمكرون په سبب دا چې ودوی چې مکر بازی او فریب به کو په سبب د مکر دی نو صغارنا عند الله في الدنيا او عذاب شديد عند الله في الاخره یا صغار في الدنيا او عذاب شديد عند الله يوم القيامه بما كانوا يمكرون
شرح صدر او اسلام د نظر ته گزول د الہ کار دی. پس هر څوک چې رادو کې باری تعالی دې خبر یې دیو چې هدایتو کې غلرام نو پرانی دې سینه راغل اسلام ته. او هر څوک چې رادو کې باری تعالی دې خبر یې ضلوا چې گمراه کې غلرام یعنی پریک دی په دلال باندې نو ګرځي سینه راغ دویقن تنگا حرجن اے ملآ من الحرج ډکر تنگینا. حرجن معنی نهایت دویقین په سخت تنگوالی یا ملآ من الحرج د حرج نه ډکا کانما گویا کې خبره ده گویا کې د چې کم نه یصعد فی السماء خیجی فی السماء پاسمان کې دا ایمان راوړل دا محرمات ته محرمات او محللات ته محللات ویل دا ورته دسی شی گویا کې د مکلف په صعود ال السما باندې دا خو دومره خبره نه ده. الکه نو پتا ولې بوج دی چې اوس نبی اسلام په خیرات شوه دی خو وی خورا روا ورته وایا خو ځلت د هدایت اراده الہ نه ده کړی نو سینې تنګ شوی حرج په نهایت تنګي سره او دا خبره د باندې د سدا کانما یصعد فی السما گویا کې د مامور په دې چې د خيږي اسمان ته نو دا ډیر سخت کار اسمان ته قتل نو د باندې د محللات غنل دا ورته داس محرمات غنل ورته داسې سخت یوازې دانه دي لکه ټول هغه څوک چې دا غي ته هدایت اراده الہ نه کړي نو سینه راغ تنگ وي شرح صدر هغه نه لري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري موسی علیہ السلام دا دعا کړی دا او د محبوب خصوصیت پکې دا دی الم نشرح لك صدرك تا ته موږ شرح صدر نه درکړې بلکې درکړې مو دی. نو بس به دي کې درجې دي دا غین شرح د صدر د هر چا نه زیاتو او شرح صدر چې کوم دی ترجلوی کمال دی لوی فضل دی چې د الہ په احسان او فضل ملاويږي. یو شرح د صدر د اسلام د خډیرو خلکو کې شته او یو شرح د صدر دا چې هغه علوم باطنی اسرار دقایق هغه لپاره په دې کې حصہ ورکول دي. دا به صاحب د فراست ګرځيږي د الهاماتو ګرځيږي هغه به د خاصانو کار دی. گویا کې د خيږي په سماي په اسمان الکا مکلف په صعود السما باندې چې څومره تنگ وي دروند ور باندې کار داشان څوک چې الہ اراده د ادلال دا غو کی هغه سینم تنگ شي. دا رنگ یجعل الله مقرری باری تعالی الرجس عذاب لره پاک کسان لومینونه چې ایمان نه راوړي. الرجس عذاب پلیتین عذاب او یا یجعل الله معنا یترک الله تکذیب علی الذین لا یؤمنون. ابن عباس سے وہی مراد درجه سن دروغ تپلین حلال او حرامو کې د ځان نه دروغ ویل پرېږدي الہ رجس سره پاک کسان چې ایمان نه لري د ځړنه مؤمنین نه دي منافقین دي نو دیتا دغه تکذیب ته پرې خدای شوی ثابت شوی. وهذا صراط ربك مستقيما محللات المحرمات محرمات لا ربستا مستقيما برابر. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون فتحقیق تفصیلی بیان کړي موږ ایتونه لپاره د قوم چې غي پند خلین هغه کسان چې غي پند خلي محلل غني محرم غني دوی لپاره دارالسلام کور د سلام ذات دې چې الله دې ول جنت چې هغه جنت دې یا کور د سلامتی دې چې جنت دارالسلام السلام هو الله والجنه دارو عند ربهم پنه در خپل باندې او دا الہ ولیهم والد دوی د پور کولو ثواب باندې په سبب دا اعمالو چې دوی عملونه چې کوي په دنیا کې روز قیامت داغي ورځ سختی بیانېږي د منکرینو تخفیف دی. او یاد کې ورځ یحشرون جميعا چې راجم به کې باری تعالی د خلکو په غونډه باندې کاغه مدلین دیو کادین دی دویقی سنی والا دی که شرح صدر والا دی مومنین دی که مشرکین میتین دیو که ژوندی خلق دی. ثم یقول
الله لهم بیا به الہ ورتوائی یا معاشر الجن اے ټوله د پیریانو قد استكثرتم من الانس فتاقق استكثرتم من الانس ډیر تابعان ګرځولیو تاسو ډیرواله کړو تاسو من الانس د انسانانو نه په تابعداري د ځان خپل کې یا ډیر گمراه کړو تاسو من الانس د پیر انسانانو نه اے پیریانو ټولیا تاسو ډیرواله کړو د انس نه په اعتبار ځان خپل ځان ته مډیر تابع کړو یا استكثرتم ضلالات من الانس تاسو ډیر گمراه کړو د انسانانو نه وقال اولیاءهم من الانس وای به دوستان د شیطانانو من الانس د انسانانو نه مخکې دا بیان وکړه کنه شیاطین یوحون الی اولیاءهم نو وای به اولیاءهم دوستان د شیطانانو من الانس د انسانانو نه رب زمونږه استمتع بعضنا ببعض نفاق استو بعض زمونږ چې انسانانو په بعض نورو چې پیریان یا عکس د دین پیریانو په انسانانو نفاق استوام مسخري پکړی وی سرکشه کړیو یا انسانانو په پیریانو نفاق استوام نبی او اشاره دي ته شي چې کوم سورته جن کې راځي انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا تسړي د انسانانو پناه په رجال من الجن وا زیات کړی دي لپاره په سرکشه کې دا جاهلیت د زمانه دشته کې بچګیر رااله نبی پیدا ویل چې د دې وادي چې کوم مشر دې پاغه پنانی سم وبلغنا او ورسید مونږ ته نه ادرکنا لاندې کړو مونږه اجلن الذين يتزمون اجل تلنا چې مقرر کړي وتا زمونږ پاره چې مرګ دی فما حالنا پزمو حال وسوین نوای اولیاء د شیاطین من الانس بعضو په بعضو باندې نفاق استوا زمونږ غنیټي مونږ لندې کړو فما حالنا زمون حال بسې قال اے قال الله لهم الہ ورتوا النار متواکم اور چې کوم نه منزل اورم غاستا سلام علی کون ستاسو کې چامیش به په دغه اور د جهنم کې الا ماشاء الله مگر هغه چې اراده د الہ وي د دې څه مقصد شو د الا ماشاء الله مقصد څه شو ابن جرير تبری وایي چې دې کې اشاره ده التي بين حشر من دخول من النار دا استثناء ده ماشاء الله کوي چې دوی ته ودا خبرو کې چې همیشه په جهنم کې مگر هغه چې د الٰه اراده وي یعنی دا روز قیامت تاسو دلته انتظار وکوي نو بیا بدن نه کېږي نو چې بیا دن نشي به ته استثناء نشي او چې مخشری وایي چې معنا دا هغه چې بوزي تاسو د ساحر نه زمهریر تا دی بچی وایي چې یو یو خطب قوي وي خرازي دا دعا مدلتم قبلهم نبی به او په وره کې واچي زمهریر یا خاله طبقه نا خو به زخمونه ویلی یا خدلال ته تکلیفي په چیر دینه خو غور خو نو بس بیا به ورته ساحر تراولي نبی به تنگ شي چې یاره دا خو ډیر سخت دی که چې ته یخزي نبی به کلام ته بوزي زمهریر ته نال ته بیا وری بیا به تنگ شي نو الا ماشاء الله کې دا اشاره دی تر خالدین فی ابد سعیر کې چې اور دې الا ماشاء الله ای یذهبکم من السعیر الى زمهریر ان ربک حکیم علیم وكذلك نولي بعض الظالمين اے کما سلطنا فی الدنیا لکه دی دنیا کې چې موږ مسلط کړی دارنګي نولي مسلط بکوم بعض الظالمین بعض ظالمانو په بعض نور باندې سبب دا چې و دې یکسمونه چې کاولي په سبب د کسب د دی په بعض موږ مسلط کو او پیریان انسانانو تم دا چار کله دی یو بل پسې دا استعاذی پینسی نو موږ بس د پی انسانانو نه پرې پیریان نه پر انسانانو مسلط کو
او څه د انسانانو نو په پیریانو مسلط. نو انسانانو کې خلک دي چې پیریانې تابع کړي تړلې دي ځان سره سمته نشي کولای. دا غوي ته لوی تکلیف دی. پیریانو کې سړي چې انسانان تکلیف وي پیکینی نخري پی کوي. او یادا چې کما سلطنا فی الدنیا کذالک دارنګ مسلط به کو بعض ظالمین په بعضو په آخرت کې بما كانوا یکسبون فی الدنیا والآخرة. قیل لهم یوم القیامه روز قیامت کې ورته به ویل شي اے ټوله د پیریانو د انسانانو علم یاتکم نو راغلی تاسو ته رسولان پیغمبران منکم استازنا انسانانو یقصونا چې بین اولستل به یقرؤنا فتاسو باندې تنظم او یرا بور کولا غی تاسو ته د ملاقات د ورځ استاسه حاضر چې دا لقاء یومکم د لقاء د ورځ استاسه نه حاضر چې دا لقاء عذاب یومکم هذا د دې عذاب نه وي تاسو یې راولئ. اوس دا خبره چې جن او انس ته بوای لم یاتکم رسول نه انس ته رسول راغلی نو جنس ته رسولو کنو. نو رائے د جمهور دا ده چې دلته یا تغلیب شوی دی دلته تغلیب شوی دی جن او انس ذکر شو او دا رسول انس تراغلی خو طبعا جن تمو اگر که د جن نابذات نو خدا نسبت دوارو ته شوی دی لکه یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان نالته دو قسم بحر دی او د دوارو نه خو لؤلؤ او مرجان نه روزي د یو قسم بحر نه روزي نو منهما نسبت دوارو ته شوی تغلیب دی. او د جمهور نه باندې ټوله وایي چې یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم چاته رسول د رسولو استازی د استازو لکه معاذ سے یمن ته نبی علیہ السلام ولېګه الحمدلله الذي وفق رأي رسوله مع رأي رسوله هغه د نبی علیہ السلام رسول او استاد یو علما چې امت تار کلی تزي دا د نبی علیہ السلام استاد یې غزي تزي ندی پیریانو ته هم هغه 9 نفر چې کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت اول کړو سورۃ جن دا غیر تعریف متعلق نازل دی قوم ته تبلیغ کړو ناغی تلی دی شهادت دین الته کړي. یو قول داسې شوی دی چې دی یو پیغمبر دی چې سمو یوسف نومیږي خدا د جمهور رائے نه ده. دا داسې یو تمثيل دی لکه ګوره زی په ځای باندې نرانو تیار شي تاسو ته داسې شوی خو زنانه طبعا مرادی وي نو انسانانو ته دا نسبت شوی دی کې رسول راغلی دی ګویا کې پیریانو تم راغلی یا داسې یو نسبت ګوره رسول کا راغلی نو مکه هغه زمانه خلکو ته راغلی دي خو مونږ تم راغلی دي بالتبع هغه نه چې صفات دې مونږ هم په عمل کوو نو راغلی به ذات انسانانو ته دي خو پیریانو ته دعوت کړي دي. لکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا څلور شپې چې کوم دی لته جن شوی دی او لکونه پیریان براتله ته دعوت ورکاو. په یو کې عبد الله بن مسعود صاحب وای وی دومره خلق قصیر راغی چې افق نیولې وی د ټول علاقې نیولې ما ولیدل. او دویم اختلاف دا چې دی جنت ته تللی شي کنه شتلې نو دی کې فقط د لیس دا قول دی چې بلغنی ان الجن ليس لهم ثواب دا ماته سیدلی دي چې دې ته ثوابونه نشته او دی جنت ته نشیتلې ځکه وای دا د ابو الجان چې ابلیس ته داغه اولاده دا وغه جنت نه ودل شړل شوی دی بیا نشیتلې. لیکن دا قولم د جمهور خلاف دی. رائے د جمهور چې داغینا حسن بصری صاحب او دارنګ ضحاک او عبد الله ابن عباس صاحب دا علما دي دی وایي چې جنت تتلیش جنت ته دی داخلي دي شي
ابن عباس ته فرمایل چې خلق څلور قسمه یې جنت په دخول او نه دخول کې. یو ډله چې ټول پټوله جنتیان دي، ټول پټوله جنتیان دي. هغه ډله څوک دي؟ هغه ملائکه دي. یو ډله د مخلوقاتو چې هغه اکثرا جهنميان دي، هغه شیاطین دي. او یو ډله چې بعضي جهنميان دي او بعضي جنتیان دي، هغه پیریان او انسانان. یعنی دا شیاطین د جن یو شق دی. الشیاطین نشیتلې او هر چې جن دی نو جن ځان ته شق دی چې عمل نه کړي تلش. لکه هغه نفر دا غي تعریف راغلی دی. قالوا شهدنا على انفسنا نوای بری شهدنا گوی کو مونږه په ځانو خپل باندې چې دې رسولو تبلیغ د رسالت مونږ ته کړی دی، مونږ په کفر کړی. وغرتهم الحیات الدنیا هغه وخت کې به الله به خلقو توای دا خلق مغرور کړیو ژوند دنیوي او شهیدو دا د شهیدی وکړه لنفسهم په ځان خپل باندې پدې چې یقینا دي کانو کافرین او په دنیا کې کافرین دی به شهیدنا لنفسنا چې وای الہ به خلقو تلته وای غرتهم الحیات الدنیا ځان به التفرض کې خارو د قیامت کې او د هغې نه به دنیا کې سره ونیسي. الہ به خلقو ته وای چې غرتهم مغرور کړیو دوی لره ژوند دنیوي په دنیا کې گواهی وکړه اوس دوی په ځانو خپل باندې په دې خبره چې یقینا دوی وو په دنیا کې کافرین. ذالک بأن لم یکن ربک مهلک القرى دا ارسال د رسول دی لپاره شوی دی. علت د ارسال وایي پدې چې یقینا نه د رب تعالی کوونکی د قریب ظلمن په یو ګناه باندې بظلمن په یو شرک باندې بظلمن په سبب د ظلم باندې واهلها حال د جهل د قریب غافلون خبرې. نو ځکه ارسال وکړه چې نا خبره قوم الہ نه هلاکي چې خبر شنو به هلاکي. نه بظلمن تعلق تر مهلك القراشه هلاکون کې د قریه نه ده په سبب د شرک او په سبب د ګناه یا په سبب د ظلم منه د الہ نه چې ګینه ظلم وسکي حال جهل غافلی. بل زوای لئلا يقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين دا څه ونه وایي چرته. ولکل درجات مما عملوا دا اړیو د جن او د انس د پر درجاتون درجې دي. جمهور چې وایي چې د داخلي کې د دلیل دی اړیو د پاره. ابن عباس سے ویل کل من الجن والانس درجات فی الجنة للمؤمنین ودرکات للجن فی النار. مما دا اصل حکم چې مشرکان دي چې عملو کړی دی د خیر او د شر نه او نه رب ستا بغافل نه خبره دا سن عملونه چې کوي دی ټول ته معلوم. وربک الغنی او رب ستا چې کوم نه غنی دی د ایمان د دینا ذو الرحمت خاوند رحمت دی په تاخير د عذاب. ان یشاء دباو دی تخویف کای ادوشی د الہ یذهبکما بوتلبو کې پتا سے باندې نه هلاک بکی تاسو ويستخلف من بعدكم او خلیفگان به جوړ کې رسول تاسو نه مایشاو هغه چې اراده دوشي کما انشاکم لک څنګه چې پیدا کړی له تاسو لره من ذریه قوم اخرین د اولاد د قوم بلنام یو قوم بل هغه تاسو پیدا کړی اراده وشي تاسو به هلاکی بل به پیدا کړي. انما توعدون لآت یقینا هغه چې وعده کول شي تاسو د عذاب نه په دنیا کې یا په آخرت کې خامخارات لون کې لکاین دي او نه به تاسو به معجزین عاجز کون کې الہ لرام دراتلو د عذاب نام الہ چې اراده د عذابو کې نو تاسو عاجزین او معجزین نه یې تاسو نه عاجز کون کې الہ لرا چې به تینا عاجز کوي بلکې راضي بدر باندې. په دې حصہ کې ډېر لفظ قول راغلي دي. حصہ اوله کې راغلي او 15 زره یوې ځای
په حصہ ثانی کې چې راغله ډېر لږه راغله. قل ورته یا قوم اعملوا على مكانتكم، اے قوم زما عمل کوي على مكانتكم. که مکانت په معنا د طاقت چې لکه باج علماء کړي، یا علی قدر طاقتکم، په اندازه طاقت خپل باندې نه عاملون، یقینا زو عمل کوونکم په اندازه طاقت خپل باندې. یا معنا علی مکانتکم علی حالکم، عمل کوي په حال خپل باندې د کفر او د عداوت نه، یقینا زو هم عمل کوونکم امام په حال خپل باندې د ایمان او د استقامت نه. دا د بوده ښا الکا تا چا سره ورانی ورته وای کنه زمړه چې سکه کوا او زمام لاس خلاص او ستام لاس خلاص. د دې خلاصه راځي اے قوم زمای منو عمل کړه مکانتکم پال خپل باندې کفر او عداوت نه سمو چې وس کیږي، ز عمل کوونکم د پال خپل باندې ایمان او استقامت نه. تاسو زما در علا کوشش کوي زبستاسو د علا کوختنه کوما فسوف تعلمون، زرد چې تاسو به او پیژنې من هغه چاله تكون له عاقبت الدار چې وی به هغه لرا محمود عاقبت د کور د آخرت چې جنت، له محمود عاقبت الدار انجام د دار د آخرت به چي تاسو به او پیژنې. انه یقینا شاندار لا يفلح الظالمون، خلاصين مومي ظالمان. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، اصول ال بیان کړل. ذکر اسم الله علیه خړی چې نه یا چې هغه مخړی، اتباعی کې د غیر مکوي، چې تمثيل بیان شو. دا غنه بعد ارسال د رسول وضاحت شو د دې د جاهلیت باندې خبري چې دیم داوی کې چې موږ ته د نبوت ملاو شي. الله اعلم حيث جوړ رسالته دا غي جواب وش. بیا دالوی فساد چا جوړ کړي پیریانو، دی پاغ استعاذی کړي دا غیر دونه روز قیامت او دا غي باندې مسلې بیان شي، تخفیفات او دباونه رال. واپس د دې باندې جاهلیت رواجونو ته اشاره ده. دوی کې دا رواجو چې دا مالونه لکه موږ تاسو چې یو مال صدقه کوو نه د الٰه په نوم باندې ټول صدقه کو، او خپل مال کې مونږه د الٰه د پاره یو حصہ لرو، زمکه نه چې روزي عشري لسما او دا نصف عشر بازو کې او دا شم نور روپو کې سل وختمه روپۍ مونږ داسې یو د الٰه د پاره پدې کې صبرخه لرو. نو دوی داسې و چې ټول مال خو نه لکه بعضې د مال نه چې دی به غوښتل چې هغه کیو باسی نا به نیم کړو، نیم به د الٰه په نوم باندې کړو، نیم به د خپل بوتانو په نوم کړو. هغه به نیم د الٰه په نوم کړو او نیم به د بوتانو په نوم کړو. نو بیا به مجاهد صاحب وایي چې کله به باد راوالتو مثلا یو فصل به باد به چې راوالوته نو دا کومه سبب چې د الٰه په نوم کړي و دینه به سمې وجات یا فصل یا شی هغه ته وګرځاو چې له په نوم وو، نو بیا به هغه نه راټولول واپس به دې ته نه راوړل، خو چې بعد به هغه نه دې تر وګرځاول نو بیا واپس لټېدل به راوړل واپس به له ته ورځول. او دا به ویل چې دا الٰه غنی ذات دې پس کوي، دا زمونږ له چې دا فقیران دي، دې طریقه باندې بدای تا. او ابن عباس صاحب دا وی چې دی به خرچه داسې کوله چې هغه مال چې دی به د الٰه په نوم کړو، ناغه به د الٰه داغي چې کومه عبادتګاهونه جوړ کړي وو هغه ته به چې کومه بيدینان من جورانو دا وی پاغي باندې خرچه کول، او دا کم به چې د الٰه په نوم باندې دا وی په ملمنو باندې خوړو. نو بیا به چې د دینه کم شي کم شو کال ته ونه رسیدا نو دا غینه به ورکه نه چول، خو چې دا د دې د عبادتګاه نه وڅ کم شي کمیدل چې د الٰه په نوم نبی به د دې ملمنو د سینه پاغي کې اچول، وی چې الٰه غنی دی او دا فقرا دي. نو دا د ځان نه ټاکنی دا دوی کړی وی الٰه العالمین پاغي باندې رد کړي. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث،
او ګرځولې دین مقرر کړی دی د الہ د پاره نصیبا صبرخین اسی نسشینا مما دا غسنا زرعا چې پیدا کړی اله من الحرسین د فصلنا ولنعامی او د سارونا او خانو غواګانې دیون فقالوا بالبديع هذا لله دا دله د پاره بزامهم په ګمان باطل خپلوان وهذا لشركائنا دا شریکانو زمونږ د پاره له او زمونږ د پاره دي فما كان پس هرغه چې او بل شرکایم د شرکاو دوی د پاره پس نب لا يصل نب وصل کېد الى الله اله لرا او هغه چې وبل الله فهو يصل وصل کېد به الى شرکایم شرکاو دوی لرا سا ډېر بد شي هغه حکمونه چې فیصله دوی پاغي باندې کوي نه دا دوی ته خسته کړی شی او دا عمل او سره دې چې دومره خپل الها او ته فقرام او الہ ته غنی وي وکذالک لکه چې دوی ته موږ دغه قول او دا عمل خسته کړو دا رنګ زینا خسته کړل دي چا خسته کړي شرکاهم شریکانو د شیاطینونو سشه خسته کړي قتل اولادهم قتل دام لورګان خپلهم چا په خسته کړي لکثیر من المشرکین ډیرو د مشرکانو لپاره بل قبح دې اشاره چې لورګان به وجلې دغه مخ کې آیت چې منختو باندې په دې معنی باندې رد شي چې لزومن کیسه ثواب مقصدی خو بیا باک نشتا او که نظر شي بعینه نو علماء په نظر باندې په دغه آیت کې رد کړی دی په غیر الله نظر باندې او قول تفسیرات احمدیه دا صاحب د حدیقی ابن الغنی ابلیسی رحمت الله علیه غبا حمل شي په دې باندې چې هغه وی چې د عوام او الفاظ چې موږ پلاني په نوم منلي دي مقصد دا وی چې ثواب هغه تبخو ندارنګ خسته کړي شرکا او دیلره قتل د اولاد خپل لکثیر من المشرکین تقدیم تاخير دي ډیر پر لیردوام الیهلکوم چې هلاک کی دی لرام واپس رد کی دی لرا او هلاک کی دی لرا ولی یلبسو دې لپاره چې یخلطو اختلاط راولي په دې باندې دین هم په دین دی کې دین په خلط ولکین ولو شاء الله کې اراده شو د باری تعالی ما فعلوه نبو کړه دې کار لرام خو تمام خلقو د هدایت اراده الہ کړی نه ده فزرهم پس پریک د دې او ما سيفترون چې ځان نه جوړي په الہ باندې وقالوا علي نعام وحرث حجرنا او ايدي هذه داسنام بوتان چدين یا هذه دغه انعام او حرث فصل چدي انعام وحرث دا ساروی دی وحرث او فصلنا دی حجر حرام دي دا انعام و حرث حجر حرام دی یعنی بحیر او صاحب او وسیل او حام حجر په معنا د منع باندې دی او دلته په معنا د حرامونه ذکر هغه نه سره منع کیږي او عقل تم حجر وای لمنعه من القبائح سره قبیحت نه منع کوي لا يطعمها نبخرين دغه نعام ولرو دی حرث لرا الا من نشاء مگر هغه چې اراده زمونږ چې خوښوي نو چې کوم به د بوتانو یې سم مقرر کړی و خدام الاسنام نه بغیر بل چاته به داغه خوراک ناجایز ګڼه بزعمهم فګمان باطل دی باندې وانعام حرمت ظهورا او دا انعام ساروی دی حرمت حرام کړی شی ظهورا شاګانې دی د رکوب نه پاغي باندې ظهورها من الركوب علیها مجاهد سے وہی چاہا مو صاحبہ و بحیروام
سوریدل به پاغي باندې ناجیز ګڼل. وانا منو دا سروي دی لا یذکرون اسم الله علیهم، نه یادې دا مشرکان نوم د الہ پاغي باندې کله چې سوریږي چې هغه بحیره ده او یا نوم په نه یادې معنا لالینا افتراء علیهم، دا وجه افتراء علی په الہ باندې نه یادې اسم الله علیها، یا عام څاروي مردار شي نوم د الہ په نه یادې. نانعامن و حرسن دا بلاغه مخ کې د دې بهوده نظر سره وتړل شي چې د ځان نه تقسیمات کړیو. بیا به لا تعمو الا من نشاء بزعمهم، بس هغه د بوتانو چې کم خدمت ته کسان ناستو د لګان پاغي به خړن ورته به ناروا ګڼل. ندام تحلیل او تحریم د ځان نشو. او تساوی دی حرمت ظهورها من الركوب عليها حام صاحب او بحیرا د ځان نه حلال حرام کړه. او ساروی دی لذکرون اسم الله علیه افتراء علی بحیرا دا یا عام سارو باندې عند ذبح نم ناخلی مردار خوري. سيجزيهم ذر جزاء ورکی بدل ورکی دی لرا الہ په سبب دا چې دې یفترون چې ځان نه جوړي افترا کوي. وقالوا ما في بطون هذه الانعام، او وای دی هغه څه چې په خېټو د انعامو کې چې بحیره وسیله ده خالصه خالص دل ذکورنا پر نارینه زمونږه، ومحرم او حرام کړی شوی دی علی ازواجنا په بیبیانو زمون پنځو باندې دا حرام دي. ابن عباس سے بوئی چې دی به حلال نارینه ته غنل او په وناسو به حرام اولی، او چې بیا به کم شی مرشد دینه نوم به یاد نه کا نبی به نه روخذي په خوراک شریکو. و ايکم میتتن فهم فی شرکا، او کچره بو هغه مردارا پس دوی و پاک الله کې سره شریکان. دا بحیره وسیله دا غي غوخه خو په ځان مطلقاً حرامه کړیو. دا غي دا شوده چیو نرانو بزان ته روا غنل خزو ته به ناروا غنل چې کله به مردار شوې وټولې خړې نو داسې الټا الټا لګیاو. نو چې کوم وخت ټولو ته حلال او نه به ټول ځان باندې حرامه رکوب به حرام کو او حرم الظهرها او دا غي غوخه به حرامه کړه. نو دا غي شوده چې به نه خو ټولو ته حلال او نه به ځان ته حلال کړل خزو ته به حرام کړل، او چې مردار وشو بیا به حرام او نه به ټولو ته حلال کړه. داسې الټا الټا لګیاو. سيجزيهم وصفهم زرد چې جزاء ورکې الہ دی لرا وصفهم د ځان نه د تړلو دروغ ولیا بوصفهم پاس باندې چې ځان نه دی تړلې دروغ لرا. انه حکیم احل لهم الحلال علیم بوصفهم الحرام، حرام ورته معلوم کړی دی هغه باندې علم دی، حکیم دی، خاوند حکمت دی او حاکم هم دی ځکه چې د حلال او د حلت حکم کړي. قد خسر الذين قتلوا اولادهم، فتحقیق تاوانی دی هغه کسان چې قتل کړي اولاد خپل صفهم د وجه کمقلینا بغیر علم پنا علم سره، بغیر د علم نه نستشت بعض ځونی کړي څه دلیل نشته. وحرموا ما رزقهم الله، عتب دې په قتلوا قد خسر الذين حرموا ما رزقهم الله، چې حرام کړي دې په ځانو باندې هغه چور کړي دې الله العالمین من الحرث والانعام افتراء على الله، د وجه افتراء نه په اله باندې څو قسم شي نه وو. یو چې د بوتانو په نوم به کړنو هغه به بیا دغه بوت د دربار نه بغیر بل چاته حرامه ګڼل، شاګانو سوریدل به ځان ته حرام ګڼل، سارو شوده داغه به په ځانو حرام ګڼل، اندا چندا حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا، فتحقیق گمراه شوی دی دیو خطا شوی په قول خپل کې، وما كانوا مهتدين او نه هدایت مندون کی ترسو پرې توبه ونه باسي.
دا مرض دی دپاره عمر جوړ کړی و عمر. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي دی مې جهنم کې ولیده یجر قصفه من دبره. دا به خلکو ته د تحریم د انعامو تعلیم ورکاو او دی ما په جهنم کې ولیده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.